سلامونه او درنښت راځو نن موږ هغه کمانډونه تکراروو چې تېره ورځ له موږ څخه په درس کې پاته سوي وو. په هغو کې اولین کمانډ راځو تکراروو یې چې شروع باندې کوو. مخکې له مخکې زه راځم کمانډ پرنټ خلاصوم. له مخکې هم تېره ورځ ما تاسو ته ویلي وو چې 3 طریقې دي د کمانډ پرنټ د خلاصېدلو. هغه یوه چې تاسو ته اسانه وه په هغه تورو تاسې کمانډ پرنټ یعنې ټرمینل تاسې خلاصولی شئ. راځو تر ټولو له مخنی کمانډ چې شروع باندې کوو هغه ډېر اسانه هم ده او تکرار به هم سي. نو راځو کله چې تاسې غواړئ چې دغه کمانډ پرنټ کې چې کومه لیکنه سوي آیا تاسې دا په بل رنګ باندې اړوئ. نو د دې دپاره ډېر اسانه کمانډ ده. دلته به تاسې ورته ټایپ کوئ کلر A ټایپوئ یا ورکولی سئ او هغه کمانډ چې تاسې اوله وارې ټایپ کوئ په کمانډ پرنټ کې بیرته غواړئ چې هغه کمانډ دې بیرته راسي. دلته دغه په کیبورډ کې چې کومې دغه ایرو کې دي دا به داسې پریس کوئ. کله چې مو دغه پریس کړه هغه زوړ کمانډ به تاسې ته راواړئ. په هغه کې تاسې چینجز هم کولی سئ. اوس فرض کوئ A مې خرابه کړه زه ورته لیکم B د A په ځای مو B ټایپ کړه نو زه هغه انټر وهم. تاسې کتلی سئ چې کلر B ته واوښتی. زه راځم بیرته کلر A کوم یې هغه کمانډ چې ما تېر وارې هم کې لیکلی ولو هغه کمانډ رالی انټر به کړم بیرته کلر A ته واوښتی. او بل کمانډ چې له موږ څخه ډېر ضروري کمانډ و چې تېره ورځ په درس کې راڅخه پاته سوی ولو هغه کمانډ دا ده کله چې تاسې غواړئ چې د خپل کمانډ پرنټ هغه کوم پیج سي یا کوم سکرین سي هغه کله تاسې کلیروئ ډېر کمانډونه تاسې کې ټایپ کړئ د هغه د کلیرېدن دپاره یو کمانډ ده چې ډېر اسانه هم ده یعنې CLS کلین سکرین. کله چې تاسې CLS ټایپ کړئ او انټر کې تاسې کتلی سئ چې هغه سکرین به کلیر سي.